अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद लरम چې ټول برته او جوړیاست. آیا تاسو ټلګرام استعمالوئ؟ تاسو ټلګرام اچانک کار پرېږدي او کنیکټ کېږي نه او نه تاسو ته میسج د ملګري ول شو کوي چې یا ګروپ تاسو ته میسج راځي تاسو ته شو کوي نه لکه دا مسله بس تاسو ته په سکرین شو کې مونږ ته دا شو کړی دا پوسټ تاسو کتلی شي کنیکټینګ یې شو کړی دی خو دا کنیکټ کېږي نه دغه سی وي په کا 13 منټه پرېږدي کا 20 منټه پرېږدي دغه به کنیکټینګ دغه چلیږي او ټلګرام به کار نه کوي. آیا دا څه وجوهات وي دغه بس تاسو ته زه په دې ویډیو کې وښیم او حل به 100% تاسو ته زه درکم. دې دوستانو دوه وجوهات دي. یو خو تاسو دلته پراکسی ورته چینج کولی شئ پراکسی تاسو څنګه چینج کوئ هغه بس تاسو په دې ویډیو کې وښیم او یو ډایرکټ چې شارټ کوم حل هغه چې تاسو سره کوم یو وی پی ان وي وی پی ان بالکل کار کوي دا هغه بس تاسو ډاونلوډ کړئ چې ډاونلوډ یې کړئ کنیکټ یې کړئ چې کنیکټ یې کړئ تاسو ډایرکټ ټلګرام ته راشئ تاسو کار به ټلګرام کوي او چې څنګه تاسو وی پی ان باندې کې ټلګرام به بیا کار نه کوي او ځنه داسې موبایل کې اپلیکیشن وي چې تاسو وی پی ان کنیکټ کړئ هغه بل اپلیکیشن کار ور سره نه کوي. دوستانو وی پی ان نه دی صحیح او کومه زه طریقه شاید د پراکسی ولا دا 100% تاسو ته ورتر کوي او هر یو موبایل کې چې کوم اپ ته هغه بس تاسو ته کار در کوي دی لکه موږ ته پوس په کونجي کې شو کړی دی کنیکټینګ دا بس تاسو ته په موبایل کې په سکرین باندې تاسو ته شو کې دا ایشو که تاسو په موبایل کې و دا به ان شاء الله 100% تاسو ته زه حل درکوم. دوستانو په دې نه مخکې که زما د یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه زما د یوټیوب چینل دې سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن په حال باندې کلیک وکړئ چې زه کوم نوی اپډیټ ورکوم تاسو وړاندې دررسیږي او زموږ فیسبوک پیج د په پښتو ژبه کې د دوستانو هډ اینډ ټریکس نوم ما ورکړی دا در سره فالو کړئ او لایک یې کړئ در سره. دوستانو ویډیو به وژداونه زه به د ویډیو په طرف زه تاسو ته خپل په ټلګرام کټ کوم اول سار نه چې تاسو مکمل په پوه شئ. لکه مثلا ما خپل ټلګرام اکاونټ خلاص کړ چې کله مې خلاص کړ اوس مونږ ته پوس تاسو کتلی شئ کنیکټینګ مونږ ته شو کړل او کنیکټ کېږي نه زموږ موبایل کار نه کوي دغه به د پراکسی بس تاسو څنګه کوئ چین کوئ یو کنیکټینګ باندې بس تاسو کلیک وکړئ په دې چې کلیک وکړئ اوس دلته لاندې تاسو ته شو کړی دی ایډ پراکسی دا باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته که تاسو سره ایډوانس کې پراکسی وي تاسو ایډ کولی شئ سرور نمبر به ورکړئ لاندې چې کوم پارټ ده هغه به تاسو دلته ورکړئ لاندې یوزر نیم به ورکړئ او پاسورډ به ورکړئ په کنیکټ باندې بس تاسو کلیک وکړئ یا دلته تاسو کیس 5 یا پراکسی ایډ کولی شئ او یا ام ټي پرو 2 پراکسی چې کومه ده از تاسو ایډ کولی شئ او که په داس تاسو پوهیږئ نه دوستانو دا لږ تاسو ته اوږدېږي مسله تاسو ته جوړېږي پکې په دا کس تاسو پوهیږئ نه دا بس تاسو پرېږدئ بیک ته راغلم په داس تاسو ته ډېر مشکل لري چې تاسو ایډ کوئ سوکا نه سوکا طریقه تاسو ته زه وښایم بیک ته راغلم تاسو به کروم براوزر خلاص کړئ که تاسو په موبایل کې کوم یو براوزر دوستانو هغه بس تاسو خلاص کړئ چې خلاص چې کړئ دی په سرچ کې بس تاسو ورکړئ ټلګرام فری پراکسی هغه بس تاسو سرچ کړئ لکه زه تاسو ته ورکوم. دوستانو دغه بس تاسو سرچ کړئ چې کله د تاسو سرچ کړئ دلته دویم چې کوم ویب سایټ دا ټلګرام وی پی ان او ار جی چې کوم غدا ویب سایټ دا په دا به دوستانو تاسو خلاص کړئ چې کله تاسو دا خلاص کړئ دلته مکمل د هر کنټری تاسو ته پراکسی وروړي دوستانو تاسو کتلی شئ دلته تاسو ته زه وښایم دغه پراکسی به چې کوم یو تاسو په کې ایډ کوئ خو تیزه نه تیزه چار چې کومه کوي هغه بس تاسو ته زه وښایم دلته چې کومه ده د لاندې تاسو کتلی چې فرانکفورټ چې کومه ده جرمني چې کومه پراکسی ده هغه ده دغه به دوستانو دلته په کنیکټ باندې بس تاسو کلیک وکړئ په کنیکټ باندې چې تاسو کلیک وکړئ تاسو به شارټ ټلګرام ته ټرانسفر کې دې ځینه تاسو کتلی شئ دلته پوس لیکلي پراکسی سرور وړاندې ورسره لیکلي دي دا مکمل کوډونه دي سیکرټ چې کوم غاده کوډ ده او پارټ چې کوم ده 8443 سرور چې کوم نمبر ده تاسو دا کتلی شئ لاندې چیک سټیټس مکمل تاسو کتلی شئ او دلته په ډایرکټ بس تاسو کنیکټ پراکسی باندې بس تاسو کلیک وکړئ په دې چې کلیک وکړئ تاسو پوس کتلی شئ مونږ چې کومه پراکسی و ټلګرام والا کنیکټ چې کوم لرې شول اوس زموږ ټلګرام ډایرکټ شو زموږ
پراکسی مکمل اوس 4 کوي د ټلګرام مل تاسو هر ټیم یوز کولای هم شي دا تاسو پراکسی دلته ورته چینج کولای هم شي که کار یې نه کوو دوستانو تاسو ته بیا شو په درې آیکن باندې بس تاسو کلیک وکړئ لاندې په پراکسی باندې بس تاسو کلیک وکړئ اوس دلته تاسو کتلی شئ چې کومه مونږ پراکسی اډ کړې ده 226 ام اس کې مونږ ته کار راکوي بالکل دا 4 کوي ټلګرام بالکل پې چلیږي که دا 0 ته راغله دوستانو دغه پراکسی بس تاسو هغه کې کار به نه کوي دا بس تاسو ډیلیټ کوي ډیلیټ کوئ بس تاسو څنګه په دې ځای به خپله لاس ګوته کېږدئ او دا چې کوم بلټۍ نشان ده په دا بس تاسو کلیک وکړئ دغه پراکسی بس تاسو ډیلیټ شي اوس مونږ ته کار راکوي زه نه ډیلیټ کوم دا قسم تاسو دلته پراکسی پکې اډ کولی شئ او لاندې دلته دوباره ستاسو بله پکې اډ کولی شئ ایډوانس ته پوره که ستاسو ته یو پراکسی نه کار درکوي لاندې بله ته ستاسو چینجینګ کولی شئ دا قسم دوستانو ستاسو ټلګرام اکاونټ چې کومه پراکسی ایشو ده ستاسو پکې حل کولی شئ دا ویډیو ستاسو دوباره هم کتلی شئ مکمل ستاسو دینه زده کړه کولی شئ دوستانو که دا ویډیو مو خوښ شوي وي دا ویډیو در سره لایک کړئ د نور ملګرو سره یې شیر کړئ چې فایده ترې اخلي